د انقلاب انځور. دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډیر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې، دوهمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى، اما بعد. محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله بیاست. په څه جرم د کابل مسحا ولسوالۍ ته د مسحا ولسوالۍ د پوهنې د امیر مولوي شاکر الله په ملتیا ولاړو چې په سیمه کې د اشغالګرو جنایت د تاریخ په پاڼو کې ثبت کړو او تر راتلونکو نسلو یې ورسوو. د پوهنې په امریت کې مو له یو سپین ګل سره ولیدل. سپین ګل د مسحا ولسوالۍ د کوزو میاخیلو اوسېدونکی دی. د ده ورور او وراره اشغالګرو په شهادت رسولي دي. سپین ګل کیسه کوله. د 1915 د 1825 کال و. یوه شپه 2 بجې وې. د پښو په غوږونو راویښ شوم. د کور په انګړ کې مې رڼا ته سترګو سوه. له کوټې راووتلم. په دهلیز کې ډېر کسانو څخه تاو سول. لاسونه یې شاته راوتړل او بیرته یې خپلې کوټې ته ننوستم. په کوټه کې یې توره خولۍ پر سر راکش کړه. له باندې راویستلم. یو ځای یې کښېنولم. داسې مې احساس کړه چې زموږ د کور دالان دی. لاسونه یې ډېر کلک راتړلي وه. ورته ومې ویل لاسونه مې لږ سست کړئ، ډېر کلک دي، درد کوي. زموږ د تره زوی را باندې غږ کړ، مه غږېږه، وهي دي. پوه سوم چې زموږ د تره زوی یې هم نیولی او دلته یې راوستی. یو چا مې پر سر توره خولۍ راکلکه کړه. پر هغه خپله غوښتنه یې پښیمانه کړم. کاشکې مې نه وی ورته ویلي چې لاسونه مې راسست کړئ. 20 دقیقې وروسته یې ودرولم. خولۍ یې زما له سترګو څخه لیرې کړه. ویې ویل سترګې دې خلاصې کړه. سترګې مې چې خلاصې کړې سخت درد یې کاوه. ومې لیدل چې مخامخ راته 3 کسان ولاړ وه. له ما څخه یې انځورونه واخیستل. له دوی څخه یو راغلی. ویې ویل ما ته مخامخ وګوره. ما چې ورته وکتل لیزر یې را مخامخ کړ. زما سترګې وبرېښېدې. له وریښتانو څخه یې ونیولم. له دیوال سره یې ووهلم. پرله پسې یې څو ځله د ورور پوښتنه راڅخه وکړه. ځواب مې ورکړ. کله چې یې له دهلیز څخه راوایستلم یو بوټ مې په پښو کړ، بل راڅخه پاتې سو. بیا یې روان کړم. زما خو سترګې پټې وې، لاره مې نه لیدله. 2 کسانو له لاسو نیولی وم. له چترۍ څخه مې یوه پښه وښویدله، لاندې وغورځېدم. په دې شپه باران اورېده. زما پر تن یوازې یوه جوړه جامې وې. داسې یخ مې کېده چې مه کوه پوښتنه. وروسته یې بیرته پورته کړم. له انګړه یې وایستلم. د سردار په کور کې یې کندانۍ یعنې د پړوړې او رشقې کوټې ته دننه کړم. هلته یې نور کلیوال هم راوستي وه. ما ته یې د کښېنستلو اشاره وکړه. زه چې کښېنستلم په لغت یې ووهلم. پړ مخ یې وغورځېدم. لاسونه مې تړلي وه، خو په ډېر تکلیف مې ځان برابر کړ. کښېناستم. لږ ځنډ وروسته بیا 2 کسانو راپورته کړم. روان یې کړم. یوې پخوانۍ غوندې کوټې ته یې دننه کړم. له دروازې سره یې داسې ووهلم چې یو لاس مې سخت ژوبل سو او درد یې آرام ته نه پرېښودم. هغوی د کور لوښي شیندلي وه. د کښېنستلو اشاره یې راته وکړه چې څنګه کښېنستم. بیا په لغته ووهلم. پر لوښو باندې وغورځېدم. سخت ژوبل سوم. یو څه وخت مې دغسې پروت وم چې د سهار اذان مې تر غوږ سو. په زړه کې مې وویل شکر دی چې دا د وحشت توره شپه نور په خلاصېدو ده. بیا 3 کسان راغلل. خولۍ یې لږ رانه پورته کړه. سترګې مې لږې خلاصې سوې. ترجمان راته وویل ورور مو در مړ کړ. ما چیغه وکړه ولې وظالمه، څه جرم یې کړی و؟ په پښه مې لږ چله کړه. بدې ردې مې ورته وکړې چې په ځواب کې یې پر ما د لغوتو ګزارونه وکړل. ښه یې ووهلم، داسې چې نور پر ځان هم نه یم پوه سوی. څه موده وروسته چې لږ ښه سوم 3 کسان راته ولاړ وه. بیا یې له کوټې څخه بهر کړم او له نورو کلیوالو سره یې یو ځای کړم. موږ ته یې وویل چې موږ ځو، تاسې به له خپل ځایه نه خوځېږئ. که وخوځېداست بیا تیارې بمبار در باندې کوي. په کلیوالو کې یې یوازې د سردار لاسونه خلاص کړي وه. ما هغه ته وویل
چې زما لاسونه راخلاص کړه. هغه راغبرګه کړه ته چې اوس کور ته مه ځه، هسې نه بیا دې ووهې. ما ورته وویل چې زه ځم، زما ورور عبدالعزیز یې شهید کړی دی، په کور کې به مې څه حال وي. لاسونه یې په ورکم راخلاص کړل. کور ته ولاړم. په کور کې کراره کراري وه. ښځې په یوه کوټه کې وې او ورور مې په بله کوټه کې و. د ورور کوټې ته ولاړم. عبدالعزیز ورور مې لکه ژړېدلی ګل بې روحه پروت و. وینې ترې تللې وې. د زړه پر سر یې 2 مرمۍ ویشتلې وو. له خولې مې چیغه ووتله. د کور ښځې راخبرې سوې. راغلې. زه پر ځان نه یم پوه سوی، خو بې سده سوی وم. د همدې ستړې شپې د ویرجینې ورځې ماپښین پر 4 بجو مې د ورور جنازه وکړه. ظالمانو د کور یو شی هم روغ نه وی پرېښی. جامې یې څیرې کړې وې. زما شهید ورور یې له شهادت څخه مخکې په چاقوګانو وهلی و، په رسۍ یې تړلی او شکنجه کړی و. په موسهي ولسوالۍ کې دا لومړۍ شپنۍ چاپه وه او د دې ولسوالۍ لومړی شهید هم زما ورور شهید عبدالعزیز و. وروسته بیا خبر سوم چې زموږ د اکا زامن قاري عزت الله، امان او سید آغا یې له ځان سره بیولي دي چې هغوی یې بیا 15 ورځې وروسته آزاد کړل. 2 ورځې وروسته امریکایان او د ولسوالۍ ولسوال راغلل او ویل یې موږ نه یو پوه سوي، په خطایي که مو ستا ورور شهید کړی بخښنه غواړو. خو بیا هم زما وراره د شهید عبدالعزیز زوی محمد عزیر او زموږ یو بل کلیوال ادریس هم د دوی لخوا په 1999 هجري قمري کال کې د شپې پر مهال په داسې حال کې چې هغوی په پټیو کې اوبه لګولې شهیدان سول. د سپین ګل څخه مې وپوښتل محمد عزیر درسونه ویلي وه او واده مو ورته کړی و؟ سپین ګل وویل هو، مکتب یې خلاص کړی و، لږ لږ دیني درسونه یې هم ویلي وه، واده مې ورته کړی و. د 22 شپو لور ورڅخه پاتې سوه او په خپله محمود عزیر د شهادت پر وخت 22 کلن و. د شهید ورور عبدالعزیز څخه 7 یتیمان را پاتې دي. یو مشر محمد عزیر یې شهید سو. 2 ورورونه مې په مدرسه کې درسونه وایي، مکتبونه یې اخلاص کړل. یو یې حافظ دی او اوس په صوفي بابا مدرسه کې مدرس دی او بل یې کتابونه وایي. ټول په یوه کور کې اوسېږو. سرپرست یې زه یم او د الله تعالی ډېر شکر را ادا کوم چې د چاپو او جنګونو څخه نور خلاص یو او په آرامه او اسلامي فضا کې ژوند کوو.